سلام دوستانو، د دې په هیله چې راته روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه وکولی شو د فیسبوک امبینې په انټرنیټ باندې مصرف کړو. یعنې فیسبوک امبینې کوم چې دي هغه انټرنیټ ته واړوو. نو د دې طریقه په دې طریقه ده چې را به شئ ګوګل ته، کروم ته. کله چې ګوګل ته رالي نو دلته به دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړي یا به ولیکي چې کوینسي. دغه به ډاونلوډ کړي. دغه ما تیار ډاونلوډ کړی طریقه درته ښیم. دغه به را ډاونلوډ کړي. کله چې دغه را ډاونلوډ کړو نو بیا به یې کولاو کړئ یا خلاص کړئ. دغه اپلیکیشن دی. کله چې په دې باندې کلیک کېکاږه نو دغلته دغه رنګه صفحه خلاصیږي. نو دوی په هېڅ کې به ګوتې نه وهي، صرف او صرف دلته به لاندې راشي. دغلته دغه پروکسي سرور په دې باندې به ولیکي چې فیسبوک. دلته به ولیکي چې www.facebook.com. دلته به راشي ډیفالټ به یې کړي. به ډیفالټ کړي. بیا به په اوکې باندې کلیک کېکاږي. نو انتظار به ورته وکاږي. ګوره دا کانیکټ شو. نو ستا د فیسبوک امبین چې دي دا اوس په انټرنیټ باندې مصرفېږي. که ګوګل ګوري، واټساپ یي، همداشان ایمو یي، وایبر یي، یوټیوب یي، د هغې لپاره به ترې ګټه اخیستل کېږي. نو دا وه نننۍ ویډیو د فیسبوک د امبینو باره کې. راتلونکې ویډیو به انشاءالله د ګوګل ایډمو اپلیکیشن د جوړولو په باره کې وي. نو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب باندې کلیک کېکاږه. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.